السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې دا خبره مو د علماء کرامو څخه اورېدلې ده چې آدم علیه السلام له جنت څخه دنیا ته رالی، غنم سره راوړل سول. نو دلته یو نفر دی وایي دا خبر مه کوه، په دې باندې کافر کېږي. محترم له بده مرغه په داسې وخت کې واقع سوي وي چې دغه د کفر او د شرک ټاپه د دې بدبویو خلکو سره په جیب کې پرته ده. یو کافر کوي، مشرک کوي، بل مسلمان کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وایي که دې پر چا د کفر فیصله وکوله، که هغه کافر و خوا د سي ده، که کافر نه و هغه فیصله بیرته تا ته راګرځي. نو دغه انسانان اوس له دې څومره بیریږي چې یو چا ته مشرک ووایم خو زه به خپله په مشرک سم. دومره بې درده او دومره بې رحمه انسانان دي. تا فقهای کرام وایي که څوک د کافر غلامي کوي، د کافر سره ولاړ وي، د کافر ملګری وي، مسلمانانو وجه کافر مه ورته وایاست، معاون د کافر دی، فاسق دی. ځکه وایي د ده په کفر سره د اسلام سوا د اسلام ډله کمیږي. نو دا یو عظیم جرم دی چې مؤمن ته سړی کافر وایي. اوس له بده مرغه علما خلک کافران بولي، طالبان بولي، پیران بولي، حافظان بولي، امیان بولي، تجاران بولي. که د ده له عقیدې و له رایه څه مخالف و، بس برکه هره طبقه و دی د مشرک و د کافر نوم ورباندې ږدي. محترمه، تاریخ تبري جلد اول صفحه 127 د ابي جعفر محمد بن جرير التبري چې په 223 کې وفات شوی، د دې پوره وضاحت ورکړی ده. ورته دا تاریخ کتاب وګوره، هغه روایت ذکر کړي دي. هغه یو تفسیر تبري لري، تفسیر تبري چې ډېر غټ تفسیر دی او ډېر غټ عالم تېر شوی دی. نو هغه دې ته پوره وضاحت ورکړی دی چې آدم علیه السلام چې له جنت څخه راووتی، یوه لکړه د جنت ورسره وه او بل د جنت کې ډېر میوې ورسره راوړل شوې. په دنیا کې چې کوم طویب شیان دي دا ټول د جنت څخه راوړل شوي. دا چې په دنیا کې خوند و رنګ و او د هغو کیفیت و حجم و غټوالی ته تغییر وارلی، دا زموږ د ګناهو په وجه باندې. آدم علیه السلام په زمانه کې وایي دا غنم دومره غټ و لکه دا په وخت سره راکوشنه کېدل. نو دا نه مطالعه ده په دین کې، د دین سره شناخت نه لري. موږ دا اوس ګوره خلک په ډېرو ښو نومانو راته وایي، څوک وایي مفتي صاحب، څوک وایي پیر صاحب، څوک وایي شیخ صاحب، څوک وایي پلانکی صاحب. خو زه د ورته اریان سم. دا علم چې اوس موږ علما یو په دا جامعه کې، یاسین دا د لمانځه او د اودس مسایل مو زده دي، نور خو نو الله پر عالم دی په موږ باندې. علما هغه و چې تېر سوي دي، سپین ږیرو علما چې د علم په حقیقت پوهول. نو په علم کې مطالعه د هر فن لازم ده، حدیث، تفاسیر، فقه، اصول الفقه، تاریخ، سیرت. نو دی له بده مرغه د یو کتاب وګوري بس بارانه بیا فیصلې د کفر او د شرک پر خلکو باندې کوي. نو محترمه دا خبره پروا نه لري چې غنم د جنت څخه راغلی دي، که انګور هم له جنته راغلی دي، زردالو هم د جنت څخه راغلی دي. نو دا چې دی نه مني ورته تاریخ تبري وګوره. والسلام علیکم ورحمت الله.